څوک چې د روژې په میاشت کې د الله د عبادت لپاره د شپې ودرېدي په داسې حال کې چې دی مؤمن و مسلمان و او د الله څخه یې په دې عبادت باندې ثواب غوښتي اجر یې غوښتي الله وایي زه د ټول ګناهونه معافوم. دا د شپې عبادت څه دي؟ دغه تراویح دي، دغه نوافل دي. د دې لپاره باید موږ کوشش وکړو داسې ځای ته ځان ورسو چې هلته دا 10 رکعاته تراویح په ډېر اطمینان باندې کېږي، په آرام او په سکون باندې کېږي. دا لمونځ بالمونځ سي الله یې راسه قبول کړي او په دې باندې زما او ستا ګناهونه معاف سي. د الله رسول وایي غفر له ما تقدم من ذنبه، د ټول ګناهونه الله په دې معافوي. لیکن بدبختانه زموږ د معاشرې عجبه انسانان دي، بیا هم خپل جومات پرېږدي، د کور څنګ ته مسجد دی، په خپله ګلۍ کې مسجد دی، هغه پرېږدي داسې مسجد ته ځان رسي، باقاعده په موټرسایکل سپرېږي سفر پسې کوي، داسې مسجد ته ځان رسوي چې هلته پرې تراویح په 10 منټه کې کېږي یا په 25 منټه کې کېږي. وایي دا د ښه مختصره تراویح دي. ولې کوي د الله بنده؟ د خلک دی واوري د چابکي تراویح چې کوي، که امامان دي که حافظان دي که نور څوک دي، دا دې په لمانځه باندې پسخن نه وایه. لمونځ د الله سبحانه وتعالی یو عظیمه فریضه ده، د اسلام د ارکانو څخه یو مهم رکن دی. په دې باندې رشخن او پسخن وهل دا د انسان د آخرت د خرابېدو ذریعه ده. په 25 منټه کې چې تراویح کوې 10 رکعاته تراویح، په دې کې ته قرات هم وایې، رکوع هم کوې، سجده هم کوې، قومه هم کوې، جلسه هم کوې او د 4 رکعاتو په وروسته بیا ناست هم کوې. دا څنګه امکان لري؟ دا څنګه امکان لري کنه؟ د الله دپاره په لمانځه باندې مسخن مه وئ. دا د روژې میاشت ده، د دې بې حرمتي مه کوئ، د دې تذلیل مه کوئ، الله به دې ذلیله کړي. ته وګوره نبي علیه صلات وسلام هغه کسان چې چابک لمونځ کوي یا په لمانځه کې غلا کوي څومره غندلي دي، څومره وعید د دې کسانو دپاره بیان شوی دی. د الله رسول فرمایي اسوأ الناس سرقه الذي يسرق من صلاته. در ټولو خطرناکه غل څوک دی؟ در ټولو خطرناکه غل هغه کس چې د لمانځه څخه غلا کوي یا په لمانځه کې غلا کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته صحابه وایي کیف یسرق من الصلاه؟ یا رسول الله خلق په لمانځه کې بیا غلا څنګه کوي؟ د الله رسول وایي لا یتم رکوعا، رکوع پوره نه کوي، سجده پوره نه کوي، د رکوع او د سجدې په مابینځ کې ولاړه نه کوي. بس چې د رکوع سره پورته سوی نه په سجده کې پروت، د سجدې سره پورته سوی نه په بله کې پروت، بیا ولاړ کښته پورته کښته پورته. دا څه شی دی؟ ولې په لمانځه باندې رشخن وایې؟ ولې پسخن وایې د الله بنده؟ دا خو د روژې مقدسه میاشت ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم منع کړې ده چیش څخه؟ د کارګه د مشوکې وهلو څخه یې منع کړې ده. د چابک لمونځ مشابهت د الله رسول د کارګه د مشوکې سره ورکړی دی. هغه کارګه چې د خوراک دپاره خپله مشوکه مځکه ته کړي، شی راپورته کړي بېرته پورته کړي، چابک چابک. داسې د الله رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. دا لمونځ دا د الله پاک یو عظیم فریضه ده. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د هغه کس لمونځ الله نه صحیح کوي، د هغه کس لمونځ الله نه صحیح کوي چې د چا په لمانځه کې د رکوع او د سجدې په مابینځ کې ملا صحیح جګه نه ودرول. دا څومره غټ خبره ده. د ترغیب ترهیب روایت ته وګوره. لا ينظر الله، الله هغه کس ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. ای د الله بنده دا ته اوس ثواب ګټې که عذاب ګټې؟ ته دا حدیث واوره. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله هغه کس ته د رحمت په نظر نه ګوري کوم کس چې چابک لمونځ کوي، رکوع یې رکوع نه وي او د رکوع او د سجدې په مابینځ کې ولاړه نه کوي، دې کس الله د رحمت په نظر نه ګوري. دا لمونځ چې کوم وخت صحیح ادا دا پورته کېږي، بیا الله څخه د ده دپاره خواست کوي، دعا کوي چې خدای ته د ده حفاظت وکړي لکه زما چې حفاظت یې وکړي. دا پورته سي الله ته. او کوم لمونځ چې انسان چابک چابک کړي دا لمونځ پورته سي بیا ده ته شرا کوي الله دې تا دغسې ضایع او ذلیله کړي لکه تا چې زه نن ضایع کړم. دا لمونځونه چې موږ کوو دا تراویح دا چابکي چابکي کول، دا علما ورته زه حیران یم چې د خدای بنده ته بنده راضي کوې، خپل رب خفه کوې. ته د بندګانو د راضي کولو لپاره، د مسجد د ډکېدو لپاره، د خلکو د خوشحاله کولو دپاره د اسلام په عظیم رکن لمانځه باندې پسخن وایې. د الله یو عظیمه فریضه ده،
د الله سره مناجات دی، د خدای سره ملاقات دی. ته چې د دنیا یو باچا ته ورغلې د هغه سره چابک چابک خبرې کوې، لاسونه ورته غورځوې، کښته پورته کېږي، هغه باچا به دې دی څاپېړې ووایي چې بیا مخ ولاکه راپورته کړې، یا به دې ننباسي په یو زندان باندې چې دا څومره بې ادبه سړی دی. تل لمونځ د خدای سره مناجات دی، د الله سره مخامخ درېدل دی، د خدای تبارک وتعالی سره کلام او خبرې دی. ته دونې په بې ادبي باندې الله ته درېږې، ته دومره په ګستاخي باندې د خپل رب سره خبرې کوې، ته دومره د لمانځه بې حرمتي کوې، ته د خدای نه بیریږې. او بیا دا واوره، دا کسان به په دې فکر کې چې بندګان زه خوشحاله کړم، اوم به د الله په حضور کې دا کس ذلیلی، اوم به د بندګانو په مخ کې دا ذلیلی. دا په دې عزت نشي پیدا کولی. د الله د عبادت په توهین باندې بنده عزت پیدا کول دا محاله خبره ده. دا کسان دې باید خپل منځونه سم کړي. یا کوم عوام حضرات دي دا د ملا ونیسي، ورته وایي چې وروره ته زما آخرت را خرابوې، خو تا ته زه معاش هم در کوم، تنخوا هم در کوم، ولې مې آخرت را خرابوې؟ خو ما به اوس درته وایي چې چابک لمونځ راکړه. تا ته خیر دی چې ته ما ته چابک چابک تراویح راکړې، خو قرار قرار راکړه، قرار قرار ما ته تراویح راکړه. داسې نه کول پکار. موږ په روژه کې په عبادت باندې باید پسخن نه و. دا د عبادت میاشت ده، 10 منټه دې زیات ولګېږي. زما 10 منټه په عبادت لګېدل زما دپاره فایده ده. که دغه 10 منټه بیا زه راسم په کوټو کې په هغه په خندا تېره کړم، یا په نور مجلسو یې تېره کړم، یا پر موسیقا سپور یم په ګلیانو کې دور دور زغله، په دې ما د فایده ده چې یو منټ د الله په کور کې تېرېږم، یوه دقیقه د خدای په کور کې په عبادت تېرېږي. دا د دنیا او آخرت څخه ستا دپاره خیر دی. ولې د الله بنده مه کوئ داسې.